کله چې د ذیشان اکبر جسد کور ته راوړل شو نو په خویندو او خپلوانو یې ماتم ګډ شو او په کوڅه کې یې چغې سورې جوړې شوې. ذیشان 2 میاشتې وړاندې واده کړی و. خپلوان یې وایي د کونډې په لاسو یې لا هم د نکریزو رنګ تازه دی. د ذیشان اکبر ماما وایي د بدامنۍ له امله د ځوانانو مړو او جنازو ستړي کړي دي. نو دا ایک یو د نن زمونږ په دې خور په دې زړه باندې څه تېرېږي چې زمونږ ته تور سرې پاتې شولې، خویندې پاتې شولې، ماشومه ښځه راته پاتې شوله. زمونږ دغه یو دا یو زمونږ د الله له طرفه دا زمونږ یو الله به په مونږ سات تیر کړي. په ځای باندې به خدای پاک تیر کړي. خو زړه خو مو ودردېده که نه، زړه خو مو سورې شي او بیا د ذیشان غونته کې انسان. ذیشان اکبر 3 ورځې په کومه کې پروت و. په چاودنه کې یې سر زخمی شوی و. د تره زوی تاج ملوکي وایي 3 ورځې یې په کورنۍ ډېره سخته تېره شوې ده. کورونه چې کوم دي دا زنانه دا جړېږي، زموږ میندې خویندې روزانه په یو ورځ نه شوه په زرګونو جنازې مونږ اوچتې کړې، په زرګونو ځوانان په وینو کې لت پت شو. نو دا سیس چې کوم دی دا نور مزید که ایجنسی دی او که نور خلک دی او که نور خلک دی خو دا ناقابل برداشت دي. لیدل کېږي چې د کلي په حجره کې ګڼ شمېر خلک د دعا دپاره راغلي دي. په دې کې د ذیشان د وړوکوالي ملګري هم شامل دي. ګوهر شاه د ذیشان اکبر د سکول ملګری او ګاونډي دی. په پولیسو کې هم یو ځای پاتې شوي. وایي د ده او د نورو پولیسو ملګرو وژنو غمجن کړی دی. بس هم دغه خبره ده که نه چې څنګه مشر خبره وکړله، حالات زموږ تپوس نشته رجي، بالکل تپوس نشته زموږ. مونږ چې څومره ډیوټي وکړله زه اوس هم بې زړه ډیوټي کوم. زما تسلیم شوی نه ده چې د پولیس کې یم، حالانکې زه مخکې تلو کوشش کوم، الټه دی لاړو خو زما په خفګان و. مې تپوس نشته. مونږ لکه فولیو کې وشولې د ماکې کېږي په مونږ باندې تپوس مپوس نشته دی. څوک 75 روپۍ دوه ټول پولیس بدنام شي پای باندې. نو په دې وجه باندې ما ورته ویل چې لکه مطلب سره به دا پیړ هنري. د جنوري په 13 نیټه د پیښور پولیس لاین جمعات په ځانمرګي برید کې د 100 نه زیات تنان وژل شوي وو. اغېزمن شوي کورنۍ وایي د دې ځوانانو د مرګ د دوی د کونډو او یتیمانو بچو غم به یې تر ټول عمر پاتې وي.